بس مسلمان ما. نو نن زمانه کې خو په دنیا کې قادیانیان هم ځان ته مسلمان وایي، رافضیان هم ځان ته مسلمان وایي. نو زه څنګه په تا باور وکړم چې ته کوم یو یې؟ منکرین د احادیث هم ځان ته مسلمانان وایي. نو زه اوس نو د مسلمان تعریف څه دی؟ مسلمان تعریف اهل سنت والجماعت ده. واحده او واحد هغه نوم هم نسی ویلی. واحد نسته ښه. دا وګوره د ژبې لهجه جدا مسله ده، هغه ته مه ډسټرب کوه. تا نه زه پوښتنه کوم چې د مسلمان تعریف څه دی؟ اهل سنت والجماعت. مخکې مې هم درته ویل اهل سنت والجماعت. او مطلب د نور دنیا چې کوم مطلب په کومه نظریه کومه سوچ روانه ده مسلمانان نه دي. نسته د اهل سنت والجماعت نه بغیر بل څوک نسته. اهل سنت والقرآن یې درته ثابتوم دی الله بنده. اهل سنت والجماعت دی رسول الله صحابه دي. الله وایي څوک چې د صحابه په قدم روان دي هغه مسلمانان دي، چې د صحابه په قدم نه دي هغه مسلمانان نه دي. صحیح ده. نو دغه کم وخت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصال وشو او د هغه جنازه او د هغه کفن دفن نو شوی، نو دغه د بنو ثقیفه د کم مخلوق چې راغون شو او دوی مطلب لکه د خلیفہ چناو کاوه، نو آیا د اهل بیت پکې مطلب مرضی شامله وه؟ بالکل شامله وه، بالکل شامله وه. ما مخکې تا ته درته ویل علي صاحب ته د خپل عقیده راته معلومه کړه چې زه له تا سره په هغه اساس خبرې وکړم. هر سوال چې لرې دا د ابوبکر بچی، دا د هغه صحابه و چې په بني ثقیفه د بني ساعده کې را یو ځای سوي وو، د هغو صحابه و بچی مخکې درته ناست ده چې هر اعتراض لري، هر سوال لري، هر نیوکه لري، خو مخکې یې وارې ځان ثابت کړه چې ته شیعه یې، 12 امامه یې، که اهل سنت والجماعت یې. ان شاء الله په ډیر احترام سره په دلیل سره همداسې مخکې به ځو د زړه سره. صحیح ده؟ نو خو زه هم تاله دا وایم چې کله مطلب علي رضی الله عنه مطلب لکه د نبی کریم سلام په کفن دفن کې مصروف و، نو آیا د کور ول حق جوړېد؟ دفن خاغوکس کفن دفن دا د علي رضی الله عنه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفن دفن اجازت چا ورکړل علي رضی الله عنه ته؟ نو د کور اجازه څوک ورکوي؟ د کور کې چې مړی وشي نو د کور بندګان ورکوي، نو څوک ورکوي؟ یا د نبی علیه السلام کور د علي رضی الله عنه کور نو، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام له خپلو زوجاتو مطهراتو سره ول له عائشې ام المؤمنین رضی الله عنها په وطاق په کوټه کې رحلت وکړل. هغه د علي رضی الله عنه کور نه و، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور د عائشې ام المؤمنین رضی الله عنها کوټه وه. هلته یوازې ابوبکر رضی الله عنه په اجازت باندې ورتلل. هلته بیا وروسته چې کله ابوبکر رضی الله عنه اجازت ورکړل، بیا علي رضی الله عنه عباس رضی الله عنه د رسول الله کرې لاړل. علي رضی الله عنه دومره د قرآن خلاف عمل نه کول چې د رسول الله د بیبیانو کورونو ته بې اجازته لاړ شي. پوه شولې په خبره؟ نو خو د کور بنده نو بغیر اجازته څنګه تلی شو؟ څوک د کور بنده و؟ علي رضی الله عنه. یعنی عائشه رضی الله عنها د علي رضی الله عنه د کور ښځه وه؟ داغه خو نه وه، خو مطلب الله اکبر الله اکبر کبروا یا اهل السنه. خبر لغوشه الله اکبر ولله الحمد. دا ګوره په خپل خوله مسلمانانو وایي خپل کور. ښه په دې خپل کور کې خو ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ده، هغه د علي رضی الله عنه د خپل کور ښځه وه. سلام زوجه مبارکه وکنه سیدنا. نو علي رضی الله عنه څوک دی؟ دا علي رضی الله عنه چې د دغې زوجې کور ته ورننوتل، دغه زوجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه د کور اهل بیت ښځه وه که نه وه؟ دونه راته ووایه. و بالکل ولې نه وه؟ الله اکبر الله اکبر. یو آغا ده نجب په نامه د باړه چینار ده، اخوند ده، هغه همدغه اعتراض کړی دی. د ما د اکاونټ ته چې ورننوځې اولنۍ ویډیو ده چې ما د تاسو له کتابونو، د اهل سنت له کتابونو، له یو نه له لسو کتابونو مې درته ثابته کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم جنازه ابوبکر، غسل ابوبکر په امر سره، قبر د ابوبکر په امر سره، ټول په همدغه خوا کې له علي رضی الله عنه سره ول.
او بیا یو بل زه ګوره تحقیقي بحث د یو وارې درته کوم، بیا که د اعتراضونه درلودل انشاءالله درته جواب به ومي. ښه د زړه سره نبی علیه الصلاة والسلام د دوشنبې په سهار وفات شول، رحلت یې وکړل. په دغه وخت کې صحابه سي خبر سول، نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه یوه ښځه د مدینې د حرم شریف نه یو څه لرې وله، له هغې سره یې شپه وه. نبی علیه الصلاة والسلام خبر چې ورغلل، ابو بکر رضی الله عنه اولنی کس چې راغلل او د ام المؤمنین عایشې رضی عنها اتاق ته لاړل. کله چې ورغلل د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ورته ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات سوی ده. عمر رضی الله عنه توره را ایستلې وه، وایي که چا وویل چې نبی علیه السلام وفات سوی ده سر یې په توره وهم. عثمان بن عفان رضی الله خبرې نه سوی کولی. علي رضی الله عنه دومره زیات غمجن و، دومره زیات خفه و چې صحابه و مشورو ته یې انتظار کول. نو کله چې ابو بکر رضی الله ورغلل چې نبی علیه السلام ته یې وکتل، په دې تندي باندې یې ښکل کړل. هغه مشهورې خبرې یې وکړلې چې یا رسول الله ژوندی ویم پاک وي، چې اوس وفات یم پاک یې، او له نن بعد به په تا باندې تکلیف بیا نه راځي. په دغه وخت کې نو د باندې راوتل صحابه و، چا زړل چا خفګان کول. عمر رضی الله عنه ورته راغلل و یا ابا بکر یا صاحب رسول الله، خلق وایي چې رسول الله وفات سوی ده. رسول الله نه ده وفات سوی، هغه الله ته تللی لکه موسی علیه السلام چې تللی و بیرته راځي. نو په دغه وخت کې ابو بکر رضی الله ورته ویل یا عمر، نبی علیه الصلاة والسلام نور له موږ او تاسو سره نسته. نبی علیه الصلاة والسلام رفیق اعلی ته لاړل او دغه آیات ورته ویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. دا کار به نه کوي. نو په دغه وخت کې کله چې ابو بکر رضی الله لویه خطبه صحابه ورته ورکړله، لویه خطبه چې یې ورکړله، د صحابه و د ټولو دا زړه ته ولوېده چې نبي علیه الصلاة والسلام نور رحلت وکړل. نو په دغه وخت کې صحابه سره را یو ځای دي، د عایشې رضی الله عنها په اتاق کې، هغه د هغې اتاق ته په هغې کې ډېر خلق نه ځایېدل. نو د باندې په مسجد نبوي کې شاوخوا د حجرې مبارکې خوا ناست دي. نو په دغه وخت کې خلق وویل چې نبی علیه الصلاة والسلام به چیرې دفن کوو. په دفن کې د صحابه و خبره راغله، په کفن کې خبره راغله، په غسل کې خبره راغله. اوله سر همدغه خبره یې وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام چیرې قبر ورته باسو. او دا د مسند احمد حدیث د صحیح حدیث د تاسو کولی شئ په هغه ویډیو کې ما ټولې حوالې درکړي، که یې غواړئ زه بیا هم درکړم، د ترمذي روایت ده، د مسند احمد روایت ده وغیره. نو په دغه وخت کې صحابه راغلل، چا ویل وای په مدینه کې ښخوو، په بقیع الغرقد کې کومه چې جنت الباقیه ده، چا ویل فلسطین ته وړو، چا ویل مکې ته وړو، چا ویل په عامو مقبرو کې نبی علیه السلام ته قبر باسو. نو په دغه وخت کې وای ابو بکر ته ورسي. ابو بکر رضی الله عنه راغلل، هغه ورته وویل سي ما له رسول الله نه اورېدلی دي چې په کوم ځای کې نبي وفات سي رحلت وکړي، په هماغه ځای کې به قبر ته کیندلی کېږي. کله چې دا خبره عمر، عثمان، علي ټولو صحابه واورېدله، د نبي علیه السلام هغه بستره مبارکه یې را لرې کړه، په کوم کې چې دی به ویده کېدل هغه یې را لرې کړله، په هماغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبر شروع کړل. اول کار چې د قبر جوړېدل دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امر باندې سوی ده، ځکه ابوبکر رضی الله عنه رسول الله په ژوند المانځه امام جوړ کړی و. علي رضی الله عنه د ما په کتاب کې، د تا په کتاب کې وایي کله وخت کې چې نبی علیه السلام ابوبکر د المانځه امام جوړ کړل، موږ د دنیا امام جوړ کړل، یعنی د حکومت امام مو جوړ کړل. اوس په دغه ځای کې چې خبره راغله، د نبی علیه السلام په غسل کې د صحابه و خبره راغله، انصار ویل مو غسل ورکوو، مهاجر ویل مو غسل ورکوو. نو په دغه وخت کې ابوبکر رضی الله عنه ویل سینا اهل بیت به غسل ورکوي. الله اکبر. ګوره هر کور کې چې مړی اوسي حق د هغه د قریبانو ده چې غسل ورکړي. مثلا پلار د چا مړ سول، بچیان په غسل پوهیږي، او غسل به دا بچیان پلار ته ورکوي. زوی مړ سول، پلار به غسل ورکوي. همدغسې د کور د هر چا خپل حق ده. نو ابوبکر رضی الله عنه ویل سینا، او نبی علیه الصلاة والسلام د تا په کتاب کې علي رضی الله عنه ته وصیت هم کړی دی. د تا په کتاب کې نبی علیه السلام ورته وایي چې ای علي ما ته به غسل تو راکوي چې بل څوک مې عورت ونه ګوري.
الله اکبر. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي وو. نو کله چې انصار ویل موږ غسل ورکوو، مهاجر ویل موږ غسل ورکوو، نو ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل سینا اهل بیت به غسل ورکوي. علي رضی الله عنه، عباس رضی الله عنه، فضل ابن عباس او همدغه شان غالبا زبیر رضی الله عنه پنځه نفر د نبی علیه السلام اهل بیت او قریبان ول هغوی غسل ورکړل. ماشاءالله. کله چې غسل ورکړل، علي رضی الله عنه غسل ورکړل، نبی علیه السلام نه جامې نه دي ایستلې، له جامو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکړل. نو کله چې اول اهل بیت غسل، ګوره اول خو د زړه سره که تاسو خیال وکړئ د مسلمانانو ته عام و شیعو ته دروغ وایي دي تاسې اغاګان. ګوره نبی علیه السلام له خپل وطاق نه د باندې نه ده راوړل سوی، غسل د باندې په خپل وطاق کې نبی علیه السلام ته غسل ورکړل سوی د عایشې رضی الله عنها په کوټه کې. کفن هماغلته ورکړل سوی ده. دا دومره وړه کوټه وه د زړه سرونو، په دې کې 500 کسان نه ځایېدل چې ټول خلق ورغلي وای نبی علیه السلام ته غسل ورکړی وای، نبی علیه السلام ته کفن ورکړی وای. بلکې دا قبر چې صحابه وکیندل، بعضې صحابه به ورغلل هغه به ستړي سول، بیرته به د باندې راغلل، نور صحابه به ورغلل هغه قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پوره کړل، ځکه کوټه وړه وه. نو دغه غسل چې اهل بیت ورکړی ده، ابو بکر په دروازه کې ورته ناسته، عمر په دروازه کې، ټول د مدینې صحابه د رسول الله غم و د زړه سره، د مدینې نر و ښځه ماشومان د رسول الله د حرم شریف د مسجد په خوا کې ناست دي، د نبی علیه الصلاة والسلام په مصیبت باندې را یو ځای دي. الله. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفن په کوټه کې ورکړل سوی، غسل په کوټه کې ورکړل سوی. نبی علیه الصلاة والسلام یو سانتی د باندې له کور نه ده راوتلی. دا بعض تاسو دا فکر کوي چې نبی علیه السلام د باندې راوړل سوی جنازه، نه، بیا اخیر کې یو اختلاف پاتې سول چې په نبی علیه السلام جنازه څنګه کوو. ابو بکر رضی الله عنه ته راغلل، دا په غالبا بیحقی کې دا روایت ده، په ترمذی کې دا روایت ده، البدایه والنهایه کې شیخ امام ابن کثیر رحمه الله دا روایتونه راوړي دي. نو ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوټه کې به 5 کسان 3 کسان ځایېدل تر 100 کسانو. نو ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل چې په همغه ځای کې امامت به څوک نه ورباندې کوي په رسول الله چې ژوندی هم امام ده، اوس چې په دنیا کې د جسد مبارک هم د امام ده، تر څو چې خاورو ته دی نه سپارلی سوی امام به امامت ورباندې نه کوي. ماشاءالله. صحیح. همدغه خبره وه چې علي رضی الله عنه ټولو صحابه وو، البدایه و نهایه راواخله، نه ماشوم د مدینې پاتې سوی، نه ښځه پاتې سوی، نه نر پاتې سوی، داسې ټولو په رسول الله د جنازې لمونځ وکړل. په نبي علیه السلام د جنازې لمونځ داسې نه ده سوی لکه په ما او تاسې کېږي چې خلق را یو ځای سي بیا صفونه برابر سي، ځکه نبي علیه السلام اول د جنازې لمانځه ته ضرورت نه درلودل. ولې؟ هغه معصوم و، هغه رسول الله و، هغه د چا شفاعت، د جنازې لمونځ ده دا سفارش ده. د جنازې په لمانځه پوهېږې؟ د جنازې لمونځ د دې معنا صلات الجنازه دا سفارش ده، شفاعت ده چې الله ته یې څوک وکړي. نبی علیه السلام د چا سفارش او شفاعت ته ضرورت نه درلودل. خو خیر په اول اثر کې ملایکې راغللې، په نبی علیه السلام یې جنازه وکړله، جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، ملایکې. بیا په دغه وخت کې د صحابه د نبی علیه السلام 2 شنبې په ورځ وفات شول، د 4 شنبې په شپه باندې نبی علیه الصلاة والسلام قبر ته وسپارلی سول. ولې؟ وجه یې همدا وه چې صحابه وو، نخت د مدینې ډېر زیات صحابه وو، نو دا به راتلل 5 کسان 3 کسان په یوه دروازه به ورننوتل، په نبی علیه السلام به یې درود ویل، نبی علیه السلام ته به دعا کوله، په بل دروازه باندې به وتل. 5 کسان 3 کسان 10 کسان 15 کسان 2 کسان 3 کسان، دا به داسې تلل وتل به، چې نارینه خلاص ول، زنانه خلاص ول، ماشومان ول. نو د نارینه و په اخیری کې ابو بکر و عمر او له صحابه کم زیات ورسره نور دی ټول لاړل، اخیری د نبی علیه الصلاة والسلام ته یې د جنازې لمونځ وکړل. علي رضی الله عنه، عباس رضی الله عنه، اهل بیت ټول چې څوک په هغه وخت کې ول، دوی په نبی علیه السلام د جنازې لمونځ وکړل. دغه خبره چې کله پای ته ورسېده په دغه وخت کې چې کله نبی د سقیفه د بني ساعده خبره درته وکړم. سقیفه بني ساعده سیده د زړه سره دا انصار صحابه و، د ځای ناستې په دې ځای کې به را یو ځای کېدل، د شورا د مجلس ځای و. دا سقیفه د بني ساعده په شام کې نه ده، دا په خپله په حرم شریف کې ده د زړه سره.
که ته کله لاړلې یا دا بعضې مسلمانان لاړ سي او یا 2 میاشتې وروسته زه انشاءالله حرمین و شریفینو په سفر ځم ښه نو که کله لاړم دا ویډیو به لازمي درته کوم. دا سقیفه د بني ساعده دا د نبي علیه الصلاة والسلام په حرم شریف کې ده. اوس په حرم شریف کې ده. دا په اسمان کې نه وه چې تاسو ته غاګان دروغ وایي چې له ابوبکر او عمر نه جنازه تېره سوې وه نبي علیه السلام یې قبر ته سپارلی و بیا دوی راغلل. نه، کله چې نبي علیه السلام خبره د وفات راغلله نو انصار صحابه خبر سول. کله چې انصار صحابه خبر سول هغوی را یو ځای سول په سقیفه د بني ساعده کې چې امیر به له موږ نه وي، امیر به له موږ نه وي، ځکه دا امارت خلافت د مؤمنانو مسلمانانو دا له ضروریاتو د دین نه ده. نو کله وخت کې چې دوی ورې را یو ځای سول دلته ابوبکر او عمر ته خبره راغله چې یا صاحب رسول الله ابا بکر او عمر دوی ته چې خبره وکړه چې انصار را یو ځای سوي دي او وایي چې امیر به له موږ نه وي. ابوبکر او عمر چې کوم احسان په دې امت کړی ده مؤمن مسلمان ته معلومیږي، منافق ته نه معلومیږي. ابو بکر عمر دواړه او ابو عبیده ابن الجراح دا درې سره جنتی صحابي دي سره رسول الله د جنت زیری ورکړی ده. امین الامه ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ده. دوی وویل چې راځئ لاړ شو هلته هغو ته قناعت ورکړو چې دلته یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصیبت ده، د هغه غم ده، یو ځای کې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف را پیدا شي نو دا به ډېره لویه فتنه وي د مسلمانانو په منځ کې. نو په دغه وخت کې علي رضی الله عنه او عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته غسل ورکول، کفن ورکول. ابو بکر ابو عبیده ابن الجراح عمر رضوان الله علیهم اجمعین د نبی علیه الصلاة والسلام ما حسابولی د غالبا 100 قدمه راځي. دا دغه سقیفه د بني ساعده د نبی علیه السلام له زیارت مبارک نه له روضې نه تر هغه ځایه پورې چې رش نه وي 100 قدمه تر 1.5 قدمه پورې دومره ځای ده. نو کله چې ورې لاړل ابو بکر او عمر هغوی خبرې ورته وکړې، دې خبرې ورته وکړې چې ګورې راځئ دا د نبي علیه الصلاة والسلام له کفن او له غسل له دې نه چې کله فارغه سو ټول په مسجد نبوي کې را یو ځای سو نو بیعت به واخلو. نو په دغه وخت کې چې ابوبکر رضی الله خبرې وکړې د نبی علیه السلام احادیث ورته وویل. نو په انصارو کې په هغې سقیفه د بني ساعده کې زید رضی الله عنه ورته راولاړ سول، ورته ویل د خپلو انصارو ته چې رسول الله مهاجر ول، د رسول الله وروسته خلیفه به مهاجر جوړیږي. ځکه نبی علیه السلام حدیث ده چې له ما نه وروسته به 12 خلیفګان له قریشو نه وي، له چا نه به وي؟ له قریشو. نو په دغه وخت کې چې هغوی دا احادیث واورېدل ټولو په همغه ځای کې له ابوبکر رضی الله عنه ابو عبیده ابن الجراح د عمر رضی الله عنه لاس یې پورته کړل چې له ده سره بیعت وکړي. هغه ورته ویل چې نه یا ابا بکر ته رسول الله په ژوند کې د لمانځه امام جوړ کړی یې، له تا نه بل څوک نسي مخکې کېدلی. نو هغو انصارو بیعت له ابوبکر سره وکړل، په دې نیت بیعت ورسره نه ده کړی چې د ټولو مسلمانانو خلیفه سول، بلکې بیعت یې ورسره وکړل د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصیبت مراسم خلاص شي. له هغه نه وروسته به ټول صحابه په مسجد نبوي کې په دې باندې مشوره کوي چې هر څوک یې د ځان دپاره امام او خلیفه ټاکل. دوی په سهار کې لاړل، د ماسپښین لمانځه ته بیرته راغلل ځکه ابوبکر د مسجد نبوي امام رسول الله جوړ کړی و. الله دې نقطې ته متوجه سیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخیری عمر کې 12 ورځې مریض و، د مسلمانانو امام د لمانځه ابوبکر رسول الله جوړ کړی و. د تاسې اغاګان په دروغو درته وایي شپې ورځې وایي په سقیفه د بني ساعده کې ظالمانو هغه خو د رسول الله د مسجد امام او د مسلمانانو لمونځ نو چا ورکول. نو کله چې لاړل له سقیفه د بني ساعدې نه راغلل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفن سوی نه ده، نو اول د ماسپښین لمونځ وکړل په امامت سره ابوبکر. کله چې د ماسپښین لمونځ ادا سول نو د نبي علیه الصلاة والسلام د ټولو شیانو امر یې ورته وکړل. د نبي علیه الصلاة والسلام دغه جسد مبارک سي 2 ورځې د قبر په غاړه باندې وو، دا د جنازې په خاطر باندې و چې خلق نه ختمېدل. کله چې د 3 شنبې ورځ تېره سوه، د 4 شنبې ماخوستن سول، مسلمانان خلاص ول، ټولو د نبي علیه الصلاة والسلام د جنازې لمونځ وکړل. نو نبي علیه الصلاة والسلام یې د 4 شنبې په شپه باندې خاورو ته وسپارل. په دغه وخت کې چې ابوبکر رضی الله عنه هلته بیعت واخیستل، دا په مستدرک حاکم کې او په مسند امام احمد بن حنبل کې دا روایت ده. علي رضی الله عنه ورته وویل چې یا ابا بکر زم د شورا سړی ومه،
لما سره به دې مشوره کړې وه چې تا بیعت واخیستل په سقیفه د بني ساعده کې زه په دې نه یم خفه چې تا بیعت اخیستلی مشوره خو به دې راسره کړې وه ابوبکر رضی الله عنه خپل خبرې ورته وکړې چې د هغه فضیلت بیان کړل د علي رضی الله عنه علي رضی الله عنه د ابوبکر فضیلت بیان کړل نو له هغه نه وروسته ابوبکر ورته ویل چې خبره داسې وه کله چې خبره داسې وه علي رضی الله عنه ورته ویل چې لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم دسي الفاظ دي روایت راځي ست نور غم او پریشانی مکوه اے خلیفہ دی رسول الله دا دی خلیفہ لقب ابو بکر ته دریو اهل بیت ور کړی دا اول علی رضی الله عنه بیا فاطمه الزهرا او بیا زبیر سید رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خاله زوی دی عمه زوی ده لا تثريب يا خليفة رسول الله لا استراك رسي بيعت در سره وکړم په هغه ورځ بیعت وسول دی علي رضی الله عنه ګیله په دې باندې وسلامه سره مشوره نه ده سوي او باید مشوره ورسره سوي وای خو چون کې د ابوبکر دی عمر مطلب دا نه چې دوی ځانونه مخکې کې نه هغه نه غوښتل په مدینه د رسول الله په منبر ودرېدل د رسول الله په منبر ودرېدل وای دی الله په ذات مې دی قسم ابوبکر وای چې په عمر می سوچ د خلافت نه ده کړی الله أكبر. علي رضي الله عنه مخکې ناسته تاسو مسلمانانو لما سره خلافت او بیعت مو وکړل نو اوس د ما مرسته وکړي د ما کومک وکړي نو دا خبره تاسو ته کیږي الله دې وکړي چې په دې خبره په تفصیل سره می درته بیان کړه او دا می په روایتونو د ثابته کړي جزاک الله خوشاله اوسې خو موږ هم دغه پوښتنه هم تانه کومه چې آیا حق ته کور والا جوړېدو مطلب د خلافت او که مطلب د غیرو جوړېدل لکه نو آیا د صحابه ته پکار نه وو چې مطلب لکه دا د نبی کریم اهل بیت دي حق ته دي جوړېږي چې خلافت دي ته حواله شي لکه څنګه چې امیر معاویه همدغه سوال ذکر همدا صبر علي جان علي جان صبر او نقطه په نقطه ته ډیر پوهیږي که اهل بیت ډیر پوهیدل اهل بیت دا اهل بیت او امام علي رضی الله عنه ابو بکر ته ونه ویل چې ابو بکر دی خلافت او دی امامت حقدار ته نه یزیم نو خو د وخت مناسبت ته کاته کنه مسلې جوړې دی کنه مسلې ولی مسلې یو څوک سي حق وی او هغه دی الله او دی الله دی دین دی پیغمبر له طرف نه حق وی هغه بیا دی وخت مصالح ته ګوري که رب او پیغمبر دین ته ګوري نو کو دغه ته خو مطلب کاته خو ټول نظام رانه ده کنه خو هغه هم دغه ته د هیڅ پروا نه و اوس خو وران سوی خو تاسو وایي چې ابو بکر رضی الله عنه صحابه او خلیفہ جوړ کړو د اسلام او د قران او د اهل بیت خلاف کار کړو دا خلاف وران سوی د علي رضی الله عنه ولدي الله نه منله ولدي پیغمبر نه منله ولدي دین نه منله علي رضی الله عنه مخالفت کول مخالفت خو نه دی کړی خو کم از کم دغه خو پکارو کنه چې مطلب دا هم د مطلب د چاکورانه وا سیده وسوګس خلافت او امامت د اسلام مبارک دین صحابه او ته قران وایي چې خلافت ز صحابه او ته ورکومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت ته نه ورکومه الله جل وعلا په ټول قران کې دا نه دی ویلي چې اهل بیت حقدار دي خلافت دي خپل اهل بیت نه دی ویلي قران عظیم شان سوره النور اتلسمه سفاره را واخله د زړه سره وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض منكم اے مؤمنانو لتاسون بز خلیفہ جوړوم خدیج سره بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای لما نورستبه دولس خلیفگان امیران دا لقریشو نوی کچیری له اهل بیت نوی رسول الله بویلو چې له اهل بیت نبی نبی علیہ السلام دا خبره نه ده کړي نبی علیہ السلام وی لقریشو نبی ابو بکر قریشی ده عمر قریشی ده عثمان قریشی ده علی حیدر قریشی ده حسن قریشی ده معاویه رضوان الله علیهم اجمعین قریشیان دي انتر عمر ابن عبد العزیز پوری دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلی دي دا دولس کسان به خلیفگان جوړیږي لقریشونه او جوړم سول دا د نبی علیه السلام په صداقت باندې په پیغمبري باندې لوی دلیل ده چې نبی علیه السلام پیشګویی کړی و نو دا دلیل خبره ومرسیدله که څنګه چې نبی علیه السلام دا خبره دا دلیل خو هم پرې خېده کنه تاسو ته مطلب د خدای قران او اهل بیت پرې ده دا خو نه دی ویل چې صحابه درته پرې ده ما دا خو نه دی ویل چې پیغمبران درته پرې ده وسغوکس افرین شابس هم دغه علمي خبره کوه اهل بیت د څه شي لپاره د خلافت لپاره که د محبت لپاره د محبت لپاره کنه
شابس خلاص الحمدلله تر اهل بیت ما ایمان ده، امام علی می ایمان ده، امام علی می زړه ده، حسنین می سترګې دي، د ما د ځان او روح او زړه او جسم او اولاد او مال او وینه ټول تر اهل بیت قربان وي. ګوره اهل بیت په مینه کې مرا سره غږیږه